پکتیا کې تازه جګړه طالبانو او د سیمې خلکو د پاکستان پوستې سقوط کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې نن یو ځل بیا جګړه شوې او لا هم روانه ده. ځایي سرچینې وایي چې د پاکستان دوه مهمو پوستو ته طالبانو او ځایي خلکو اورونه ور اچولي دي او د پاکستان غاړه تلفات هم لري او ډیر شمیر پاکستاني پوځیان له خپلو پوستو څخه پر شا شوي دي. سرچینه وایي چې نامرده پنجابیان پر کلیو هوانونه توغوي، د سیمې څخه ماشومان او ښځې بهر راوتلي دي او عام خلک بیا د طالبانو سره اوږه په اوږه د پاکستاني ظالمانو ځواکونو پر ضد جګړې ته راوتلي دي. بخت مرجان لیکلي زموږ هلته میشت ولسونه او قومونه باید پوه وي چې د بهرني دښمن او خصوصا پاکستان پر وړاندې موږ کې تور او سپین نشته، ټول د یوه صف خلک یو. زه تمه لرم چې که جګړه اوږدیږي هماغسې قومي چغې راووځي لکه مخکې چې یې د داخلي قومي جګړو پر وخت راویستل. خبر شوم چې د سیمې ځوانانو هم ملاوې تړلي دي او د پاکستاني لوري دوی پوستې سقوط شوي دي. مرکز د مرستې لپاره چمتو وي او باقي د خدای لوی خیر پېښ کړي. تصویر کې تر اور لاندې پوسته د پاکستان د چینې ته نږدې پوسته، دېخوا بیا د نږدې سیمې خلکو له کورونو ماشومان او ښځې ویستلي او د افغان لوري ټپیان د څمکنیو روغتون ته لیږدول شوي دي. باقي دقیق معلومات ستونزمن دي ځکه جګړه لا نه ده ودرېدلې. احسان سادات لیکلي تاریخ شاهد دی، هر ځل مو پنجاب ته په جګړه کې منډه ورکړې. په پکتیا کې افغان لوري ته بری غواړو او هیله د مرکز او ځایي خلک هلته میشت ځواکونه حمایه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.